زما به چې کوم نن پوښتنې وي نو دا د ولس پوښتنې دي او د ولس د ترجمانې د لپاره مونږ راغلي یو. د مناظري چې نن کوم حالات دي اخو د مونږه تقریبا د هر چا نه پټ نه دي، هر چا تخکار دي. مناظرین عوامو ته څه فائدہ شوی د کنه څه ختمي فیصله کنه نقصان پیدا شوی د فساد پیدا شوی دي. کوم چې مذهب سره یا دین سره وابسته خلک دي هغه خو دغه ماحول نه کوم دی خبر دي. حکم چې د مونږه په عوام ورته وي یا په عوامو کې هغه آزاد خیال خلک چې هغه دغه اعتراض کوي چې د مفتی ندیم سے بوند خلک دا په معاشره کې چې کوم د تنگ نظری پیدا کوي او فرقواریت پیدا کوي، فساد پیدا کوي، هغه تنوع او برداشت چې کوم دا ختمي، دغه خلک به تاسو څنګه مطمئن کوي؟ تاسو په یو ټیم باندې پنځپیریان، وابیان، بریلیان د ټولو سره تاسو چې کوم د انختی او بیا ورل چې کوم د په بیلو بیلو موضوعاتو باندې تاسو هغه د کفر هغه چیلنجونه چې رز په دې موضوع باندې بي کافر ثابتو. نو ظاهر ده چې ماته سو کافر وي خامخا به چې کوم د انسان زړه ته درد رسي. نو پراتلون کې نسل کې یا چې کوم د پدی نسل کې چې کوم ینګ جنریشن دی نوجوانان دي یا عمدغه خلک پدی کې یو بګاړ پیدا شو، یو افراطفری پیدا شو او د امت چې کوم د ټوکړي ټوکړي شو. نو د اغیارو دا کوشش ته چې را مسلمان دي دا په خپل کې په یو بل سره اړم یو د غیډې لویه کامیابی دوغې ته د کامیابی تر لاسم شو. نو آیا د دې ذمہ دار خلک تاسو غنو، تاسو د دې ذمہ داری قبلوي کنه او دا واپس په کوم د وحدانیت څنګه پیدا شي؟ شروع کوم پنوم در رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخون کې او مهربان ذات ته. قدرمند کوتونکو ریدونکو نن را سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت، یو داسې علمی ستوري، د حق مناظر او د عقیدې د تحفظ په سالار ناشته کړي دي چې د خپل فکر، د خپل منهج او د خپل عقیدې د دفاع لپاره د مناظرې په میدان کې د اهل باطلو په وړاندې پړمبي صف کې ولاړ وي. تاسو ته به اندازه شي وي چې د زرګونو اهل باطلو په مخ کې د توحید بیرغ پورته نیولې وي. زه تذکرہ کوم د ډیر محترم حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب. حضرت د ټول لاول خود تاسو ته په همراز پودکاسټ کې هر کله ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جزاکم الله خیرا. حضرت خوشاله شوم چې تاسو سره ناستې مو کپلاس باندې راغله. زما د روایت مطابق چې کوم پښتنوي حضرت چې چرته را پیدا شوی، کله را پیدا شوی دغه نه براتیر شو. وجه دا چې تاسو ازهر من الشمس د هیڅ تعارف محتاج نه خپل مقصودی خبرو ته برا شو. حضرت اکثر خلک چې فراغت شي د علم نه نو هغه د درس او تدریس شوق کوي چې را درس او تدریس ماته په خزه کې ملوشي یا چې کوم د تصوف میدان یا داسې نور د مناظري میدان چې کوم دا یو ډیر جدا میدان لري. تاسو دغه میدان انتخاب ولیکو؟ نو اول خبره خدا ده چې زه خپل درس او تدریس هم کوم، زه دغه سره هم وابسته یم، دغه نه جدا نه یم. خجی او بیا تصوف سره هم وابسته یم الحمدلله. د ایشیا د صفی اول محدث اعظم فقیه الله سر شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم علی زما استاد هم دی او زما پیر او مرشد هم دی او هغه ماته خلافت هم راکړه په څلور وړه سلسلو کې الحمدلله. ماشاءالله. دویم نمبر دا چې د هر چا شوق او ذوق وي. د مدرسې چې د مور حیثیت لري، د مدرسې نه مجاهد هم پیدا کیږي، د نه تبلیغي داعی هم پیدا کیږي، د نه مصنف هم پیدا کیږي. هر یاري د مدرسه مور د هر میدان ته بچي ورکړي. د دین څومره شعبې چې دي نو دا د الله تعالی انتخابي د چا شوق ذوق یو طرف ته پیدا کړي، د چا بل طرف ته. نو زما خپل طالبای د وخت نه د امام اهل سنت شیخ سربراز خان صفدر صاحب نور الله مرقد سره تعلق وغه وخت ما بیا ته مغنه کړو ډیر وړوکوالی کی. نو چون کې هغه تحریری میدان کې خوغه په د بری صغیر کې د اهل حق علماء دیوبند ترجمان او ظاهر خبره چې چا تعلق د غسر نو توجه به دې طرف دی. دویم بعضی د واقعیات حالات مخې ته تیر شوی وو چې هغه ز دې طرف ته زما اعلان پیدا کړو، زما اعلان کړو. مثلا جمعون وخت کې یو بریله وغلطه چیلنج کړو چې حکیم علومات حضرت مولانا صف علی تنویر رحم الله، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتری رحم الله، زمونږ د نورو اکابرو مولانا رشید احمد گنگوهی وغیرہ اکابر نمونه غستل چې دا کافر دي. ما سره د دوی باندې څوک مناظره وکړي. زه مونږ طالبای وختو ما ته یاد دی هغه وخت دغه زمونږ په لاین کې مکتب فکر دې طرفون ته زمونږ علما خو د شرافت میدان کې هغه تعمیری بنیاد باندې لګي دي کار کې الحمدلله د دین پاره شوبه کې خدمت کوي. نو دغه سي تخریب کارو ته غوي جواب نه ورکړي. په دې سره لاندې طبقه غډیر متاثر شي، عام طالبان یا عوام الناس غډیر نقصان کی. ما چې خپل وکړل نو هغه بریلی په جواب کې بیا طالبان لاړه هغه مولایل ته وو بس دغه جواب. نو زما خپل ځل کې یو دغه یار چې مونږه
ولې دغه خلک نشته چې دوی ته علمي میدان کې جواب ورکړي. دغه بعضي واقعیات راغلي وو 15 قسم ځکه هغه تفصیل کوم شاید خبر ډیره اوږده شي نو د هغې په بنیاد باندې زما تعلق چې شو بیا امام اهل سنت شیخ صفدر خان صفدر صاحب رحمه الله کتابونه مې راوړه د امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر وکاړو نور الله مرخه یا نور اکابر زمونږه هغې مطالعه مې کوله نو ښکاره خبره او مولانا امین وکاړو صاحب رحمه الله خو وفات شوی دی وخت کې ما نه و کتلی او امام اهل سنت بیا مونږ تلو راتلو دغه سره ما بیعت هم وکړو دې وخت کې هغه بیمار و نو ماته څو حدیث هم دغسې ویل اجازه ته راکړی و د حدیثو نو دغسې بعضې واقعاتو هغې وجه هغه او دویم د هر چا د هر طالب خپل یو شوق ذوق وي څوک قاري جوړیږي څوک هغه صوفي جوړیږي څوک څه د ټول د الله انتخابي او د مدرسه د ټول د پاره مور ده نو د دین هر شعبې ته د بچي ورکې هغه ټول یې آبادي ساتي. ماشاءالله ماشاءالله.